السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ژوند به مو ښه تېرېږي. په نننۍ ویډیو کې به موږ زده کوو whatever, whatsoever, whenever, whichever. موږ به دا الفاظ په نننۍ ویډیو کې زده کوو. دا ورډز چې کوم دي دا ډېر زیات مهم د انګلیش زده کوونکي دپاره. راځئ چې ویډیو سټارټ کوو او د زده کولو کوشش هم وکړو. که ویډیو مې خوښه شوه ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. زموږ سره لومړی الفاظ چې کوم دی هغه whatever دی. د whatever مطلب دی په پښتو کې معنا دا ده چې څه هم وي. whatsoever د whatsoever مطلب هم دا دی چې څه هم وي. د دواړو مطلب یو دی. صرف فرق پکې دا دی چې whatsoever باندې ښه ډېر زیات زور ورکړل شوی وي. بل دا چې په لیکای یې هم نشي، یا درخواست کې یا د بل شي کې په خوله یې ویلی شي، لیکلی. بس صرف دغه فرق دی پکې. راځئ چې اګزامپل وکړو او د زده کولو کوشش وکړو. وکړه چې څه هم کولی شي. موږ به په انګلیش کې داسې څه وایو، څنګه وایو؟ وکړه چې څه هم کولی شي. موږ به داسې وایو do whatever you can. do whatever you can. اوس زموږ سره بل اګزامپل دی. وکړه چې څه هم ته غواړې. وکړه چې څه هم ته غواړې. موږ به په انګلیش کې څنګه وایو داسې do whatever you want. do whatever you want. دا زموږ سره دوه اګزامپل شول. او درېیم اګزامپل زموږ سره دا دی وکړه چې څه هم ستا خوښه وي. وکړه چې څه هم ستا خوښه وي. موږ به په انګلیش کې څنګه وایو do whatever you like. do whatever you like. امید لرم چې دا الفاظ به مو زده کړی وي. whichever چې هر یو، whichsoever چې هر یو. د حق حساب کتابي دی، لکه کوم چې دا whatsoever و یا whatsoever و، د ها حساب کتاب د دو هم دی. راځئ چې اګزامپل یې وکړو، ځانونه پوه کړو. موږ به څنګه په انګلیش کې داسې وایو خوښ کړه چې هر یو ستا خوښ وي. موږ به په انګلیش کې داسې وایو choose whichever you like. choose whichever you like. د دغو دا مطلب دی چې خوښ کړه چې هر یو ستا خوښ وي. موږ به داسې څنګه وایو په انګلیش کې وخله چې هر یو ستا خوښ وي. وخله چې هر یو ستا خوښ وي. take whichever you like. take whichever you like. ستا سره دوه درې قسمه شی دی په یو لاس کې، بل چاته دې ویل چې واخله چې ستا کوم خوښ وي. اوس راځئ چې whenever زده کړو. د whenever مطلب دی کله هم. whenever کله هم. راځئ چې اګزامپل یې وکړو. you can come whenever you want to. you can come whenever you want to. چې کله هم ستا خوښه وي نو راتلی شي. زموږ سره بل اګزامپل دی you can come whenever you feel like. you can come whenever you feel like. چې کله هم ستا زړه وغواړي نو راتلی شي. چې کله هم ستا زړه وغواړي نو راتلی شي. اوس زموږ سره دی wherever. د wherever مطلب دی چې چېرته هم، لکه for example go wherever you want to. go wherever you want to. چېرته چې ځې هم لاړ شه. whomever. د whomever مطلب دی چاته هم. whoever د دغه مطلب دی چاته هم. راځئ چې اګزامپل وکړو. you can invite whomever you like. you can invite whomever you like. چې چاته هم دعوت ورکوې ورکړه. شادي مو ده، نو ستاسو وړوکی ورور دی هغه ته وایې you can invite whomever you like. چې چاته هم دعوت ورکوې ورکړه. او بل اګزامپل دی invite whomsoever you know.
invite whomsoever you know. چې څوک پیژنې هغې ته دعوت ورکړه. نو مطلب پیژندل. invite مطلب دی دعوت ورکول. یا امید لرم چې انشاءالله دا به مو زده کړي وي. whatever چې څه هم وي. whatsoever چې څه هم وي. whichever چې هر یو. whichever چې هر یو. whichsoever چې هر یو. whenever کله هم. whenever کله هم. wherever wherever چرته هم. whomever چاته هم. whoever چاته هم. امید لرم چې ستاسو په علم کې به ډېره اضافه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.